السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زما محترم ورونو، الله جل جلاله مؤمنانو ته امر کوي چې تاسو تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویریږئ. تقوا ځان بچ کولو ته وایي، په لغت عربی کې د وقایقي د باب نه د مصدر دی، او په اسلام کې شریعت کې قرآن او حدیث کې تقوا هغه ویل کېږي عمل بالکتاب و سنت. قرآن او حدیث باندې عمل کول دې ته تقوا ویل کېږي. قرآن او حدیث کې چې کوم کارونه د کولو امر دی، د هغې کول تقوا ده، او چې کوم کارونه نه منع راغلی ده، د هغې نه کول دا تقوا ده. او یا په اسانه الفاظو باندې هغه تقوا مطلب دی د دې آیات چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ. تقوا دا هغه صفت دی چې په چا کې پیدا شي نو هغه سړی متبع د قرآن او حدیث جوړي. هغه سړی په ښه کارونو باندې امر کوي او د بدو کارونو نه راایساروي. او په بل اصطلاح باندې تقوا دا نوم دی د مکمل اسلام. ادخلوا فی السلم کافه، دې ته تقوا وایي. زمونږ اهل حدیثو دعوت، زمونږ د اهل حدیثو مهمه خبره، مهم ټکی هغه هم دغه تقوا ده چې مؤمنانو تقوا اختیار کوي او سیده نیغه خبره کوي. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ، د رسول الله اطاعت وکړئ، خپل عملونه مه بربادوئ. زمونږ د اهل حدیثو د دعوت مهمه خبره دا ده چې کوم شی ځان دپاره خوښوو هغه ستاسو دپاره هم خوښوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن نه جوړیږي یو کس چې تر څو کوم شی ځان دپاره خوښ کړی وي هغه خپل بل مسلمان دپاره هم خوښ نه کړي. مونږ اهل حدیث د ځان دپاره اتباع د کتاب و سنت چې تقوا د هغې په سبب لاسته راځي هغه خوښوو، نو ستاسو دپاره هم دا تقوا خوښوو. ځان دپاره مو قرآن او حدیث منهج اختیار کړی دی، ستاسو دپاره هم قرآن او حدیث خوښوو. ځان دپاره دا کوشش کوو چې هر عمل کې باید موږ سره د قرآن او حدیث نه دلیل وي. کوشش کوو چې تاسو ته هم هغه دلایل د اعمال و هغه دلایل د عقاید و هغه دلایل د منهج هغه واضح کو، هغه وښیو. دا زموږ طریقه وي، دا زموږ په مدرسو کې هم دا طریقه وي، دا زموږ په کورونو کې هم دا طریقه وي، دا زموږ په جلسو کې هم دا طریقه وي، زموږ مجالسو کې هم دا طریقه وي. مونږ چې کله د عقیدې خبره کوو نو آیات او حدیث ورسره وایو. مونږ چې کله د اخلاقو خبره کوو آیات او حدیث ورسره وایو. مونږ چې کوم عمل باندې کوم مسلمان ته ترغیب ورکوو آیات او حدیث ورسره وایو. کوم مسلمان ته د یو بد عمل نه ترغیب ورکوو یروي نو قرآن او حدیث ورسره وایو. زه چې تا ته دا خبره کوم چې د الله او د الله د رسول نه علاوه د بل چا مه منع کنې، بیا د بربادۍ عمل د باطلېږي. بیا داسې نه چې چېرته کفر ته ووځې. ولې؟ ځکه چې اسلام نوم د قرآن او حدیث دی، او قرآن او حدیث نه علاوه بل څه هغه اسلام نشي کېدلی. دا ولی زر توایم ځکه چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. مونږ ته چې دا کومه کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده
چې لا اله الا الله د عبادت حقدار غیر د الله نه بل څوک نشته دی، محمد رسول الله د اطاعت او د اتباع حقدار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل څوک نشته دی. مونږ چې تا ته دا خبره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کم عمل ثابت نه وي، کم عقیده ثابت نه وي، کم اخلاق ثابت نه وي، هغه اسلام نه دی، هغه رد دی. نو دا حدیث به درته خامخا زه وایم چې من عمل عملا د عایشې رضی الله عنها حدیث دی بخاري او مسلم کې چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردنا، چې چا داسې یو عمل وکړي چې هغې باندې زما امر نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فهو ردنا، چې کوم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته د کولو یا د نه کولو نه وي ویلي او ته د هغې کول په ځان لازم کې یا نه کول په ځان لازم کې، فهو ردن دا اسلام نه دی که ته شل ځلې هغې ته نومونه اسلامي کېدی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې عبادت کړی دی، کومه طریقه یې موږ ته د عبادت راښودلې ده، صحابه کرامو هغه طریقه را نقل کړې ده چې ته هغسې ونه کړې ستا د عمل برباد دی، رد دی. که تا نوې طریقه ایجاد کړله، نوې کیفیت دی ایجاد کړي، نوې کمیت دی ایجاد کړي، ستا دغه نوې شی چې دی دا رد دی. دې سره موږ دا حدیث هم ورته وایو چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردن، چا چې زموږ په دې دین کې نوی کار راویستی، عید میلاد النبی راویستی، صلات عمری قضای عمری چې ورته وایي، داسې نور خدای خبر څومره لمونځونه دي، څومره عبادتونه دي، څومره صدقې دي، څومره خیراتونه دي، څومره اخلاق دي، څومره معاملات دي چې خلکو نوي په دې دین کې جوړ کړي دي، دا ټول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر پې نه وي فهو ردن، دا ټول شی څنګه دی؟ رد دی. زه چې تا ته دا خبره کوم چې قرآن او حدیث دا به په فهم د صحابه منو، دا به د صحابه او د پوهې مطابق منو چې هغوی د قرآن او حدیث کومه تشریح ماته کړې ده هغې مطابق به منو، هغوی چې د قرآن او د حدیث نه کومه مسله استنباط کړې ده زه به هغه مسله منم. د صحابهو نه علاوه د بل چا په فهم باندې زه مکلف نه یم، زه د خپل فهم باندې، خپل د استاد فهم باندې، خپل د کلي فهم باندې، خپل د فتاوا په فهم باندې په دې باندې مکلف نه یم. نو دا آیت ما سره دلیل موجود دی، تا ته یې وایم ما خپل هم زده کړی دی چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که دا خلک رستني په دې قرآن او حدیث باندې داسې ایمان راوړي اے صحابهو لکه څنګه چې تاسو راوړی دی فقد اهتدوا، دا بیا هدایت دی، دا بیا صحیح دی، دا بیا په نیغه لار دی، دا مسلمانان دي. او که چېرته ستاسو فهم یې پرېښوستی، هر سړي ځان ته د بل څوک پیدا کوي، بل یو مقتدا او پیشوا او امام یې منتخب کوي، د هغه د فهم مطابق، د هغه د پوهې مطابق قرآن او حدیث زده کوي، نو فإنما هم فی شقاق، دا به بیا په تنظیمونو کې په ډلو کې په ټپلو کې تقسیم شوي، بیا به فرقې وي، بیا به ډلې وي، بیا به مذهبونه وي، بیا به د یو بل تکفیر کوو، لګیا به د یو بل تطبیع به کوو، د یو بل تفسیق به کوو، بیا به د یو بل سره خلاف یو، بیا به ولا او برا د قرآن او حدیث نه علاوه د نورو شیانو په بنیاد باندې یو. دغه وجه نه موږ اهل حدیث دا خبره کوو چې قرآن او حدیث دا اسلام دی چې نه پې پوهېدلو پوښتنه به د چا نه کوو، د صحابه کرامو نه به یې کوو، ځکه چې هغو قرآن او حدیث چې کله راتلله د وحي په صورت کې هغوی دغه قرآن او حدیث اورېدل، لیدلې، چې کوم ځای باندې نه پوهېدل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوله چې د دې څه مطلب دی، دا څنګه شو، دا څنګه طریقه ده. بله خبره د اهل حدیثو د دعوت مهمه دا ده چې قرآن او حدیث راغلله فورا واجب العمل شوله، قرآن او حدیث چې راغلله د هغې په مقابله کې د بل هیڅ چا خبره هغه قابل اعتبار، هغه مهمه نه ده. ولې؟ ځکه چې موږ ته صحابه کرامو امدا طریقه، امدا فهم د قرآن او حدیث نه ښودلی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ یو مسله راغله، چا ورته وویل چې دا په تورات کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله ولکه دا موسی علیه السلام په خپله راشي ژوندی شي، لو کان موسی حیا، که موسی خپله ژوندی وی او بیا تاسو د هغه خبره ومنئ، زما خبره پرېږدئ، لقد ضللتم، یقینا په تاکید سره تاسو به ګمراه شئ. د رسول الله مقابله کې که د موسی علیه السلام اولو العزم نبی دی، په هغه مهمو 5 نبیانو کې یو نبی دی، که د هغه خبره ومنئ نو ګمراه کیږئ. نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې زه د یو مولانا خبره ومنم، د یو مفتی خبره ومنم، د یو کتاب خبره ومنم، د یو قوم خبره ومنم، د یو مذهب خبره ومنم، نو بیا به څه حالي؟ دغه د صحابه طریقه مو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روان دی، عمرې ته ځي په میاشت حج کې، یو څوک ورته راغی ورته خبر ابن عمر ستا پلار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په اسلام کې دریم شخصیت، هغه سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما نه که وروسته نبي وایي هغه به عمر وایي، هغه سړی چې د هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د دې عمر په خوله باندې د حق نه علاوه بل څه نه راځي، هغه سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې عمر په کومه لار روان شي په هغه لار باندې شیطان مخې ته نه ورځي، هغه منې کړی ده چې په دې میاشت کې به عمرې ته نه ځي. ګوره شخصیت څومره اوچت شخصیت دی، هغه منې کړی اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ابو بکر و عمر پسې ځئ زما نه وروسته. خو عمر یو کار کړی دی، منې کړی ده د عمرې نه او ته عمرې ته روانې. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي ولې مونږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغه سره تللي وو، په دغه میاشت کې مونږ عمره نه وه کړې، هغه ول کړې مو. نو الامر ابي احق ان اتبع ام امر رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه اوس د پلار ومنم که زه د رسول الله ومنم؟ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راغله، بیا که د هر څومره غټ شخصیت خبره په مقابله کې راشي، بیا که د هر څومره لوړه حیثیت او مقام والا سړي خبره راشي، بیا به د رسول الله مقام ته هیڅوک نه رسیږي. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او رسول نه به څوک مخکې کوئ نه، د الله او رسول نه مخکې کول دا اسلام نه دی. مونږ چې دا خبره کوو تاسو ته چې زموږ عقیده د الله جل جلاله کې بره دا ده چې الله جل جلاله چېرته دی؟ بره دی فوق 7 سماوات، د 7 اسمانونو نه بره. الرحمن علی العرش استوى، الله جل جلاله د عرش د پاسه دی. نو مونږ دا خبره څه داسې نه وایو چې دا زما استاد ویلی دی، دا زما امام ویلی دی، دا زما کتاب ویلی دی، دا زما فتاوا ویلی ده. د اهل حدیث طریقه دا ده چې موږ درته وایو چې دا الله ویلی دی، دا رسول الله ویلی دی، دا د صحابه عقیده وه. الله جل جلاله څه وایي؟ امنتم من فی السماء، تاسو په امن کې د عذاب د نیوکې د هغه ذات نه چې هغه چېرته دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینځ نه پوښتنه کوي وای اين الله، الله چېرته دی؟ وینځ څه کوي؟ لاس باندې اشاره کوي او وای فی السما، الله چېرته دی؟ دا دلیل به ورسره خامخا تاسو ته اهل حدیث عالم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله ملاقات ته تللی و، کومې کندې باندې لاندې ننوتی و، ښي طرف ته تللی و، چپ طرف ته تللی و، مخې ته شاته کوم طرف ته تللی و؟ الله ته بره تللی و. الله جل جلاله بره دی. زه چې تا ته دا وایم چې زما رب جل جلاله هغه مخ لري چې څنګه د الله د شان سره مخ مناسب وي، نو دا حاجت به خامخا ما تا ته ویلی وي چې ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، پاتې کېږي به مخ د رب ستا چې دا ذو الجلال والاکرام دی. زه چې تا ته دا وایم چې زما رب 2 لاسونه لري او چې څنګه د الله د شان سره مناسب وي، موږ ته دا نه ده معلومه چې څنګه لاسونه دي، خو الله جل جلاله موږ ته قرآن کې ویل دي. ځکه زه دا تعلیم تا ته هم درکوم، دا تعلیم مې خپل هم حاصل کړی دی، دا تعلیم خپل وړو زړو ښځو نرو ته ورکوم چې زما رب چې دی هغه 2 لاسونه لري، 2 لاسونه لري. چې بل قرآن کې راځي بل یداه مبسوطتان، د الله جل جلاله 2 لاسونه څنګه دي؟
مبسوطتان دي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، مسلم شریف کې حدیث دی چې کلتا یدی الرحمن یمین، دواړه لاسونه د الله چې دي هغه څنګه دي؟ ښي لاسونه دي. نو دا عقیده چې ما اختیار کړې ده دا ما د دې آیت د دې حدیث په بنیاد اختیار کړی ده او تا ته چې زه دعوت درکوم نو زه دا نه درته وایم چې دا زما عقیده ده، زما د استاد عقیده ده ته ومنه، بلکې زه ته دا وایم چې دا د قرآن او د حدیث نه مستنبط عقیده ده. الله دا عقیده راښودلې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عقیده راښودلې ده. زه چې تا ته په اعمالو کې دا وایم چې لمونځ هغه قبول دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، نو زه ورسره دا خبره خامخا تا ته کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مالک بن الحویرث حدیث دی بخاری شریف کې مسلم کې چې صلوا کما رأیتمونی، چې د رسول الله غونته لمونځ دی نه هیڅ قبلیږي نه، هیڅ اهمیت نه لري، هیڅ فایده نه لري. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمان صفت کې وایي وصلا صلاتنا، چې یو سړی زما لمونځ وکړي، زما د طریقې لمونځ وکړي، نو د دغه سړي جان او مال په حفاظت کې دی، د دغه عبرو په حفاظت کې ده. چې زما غونته لمونځ نه کړي دا لمونځ قابل قبول نه دی. ذکر موږ دا خبره کوو چې فاتحه وایاست په امام پسې یې که په ځان ته یاستئ، که یو کسې که دوه کسې، چې ښځه یې که نر یې که نفل یې که فرض یې، فاتحه وایه، فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من صلی صلاة ولم یقرأ بفاتحة الکتاب فصلاته خداج خداج خداج. څوک چې لمونځ وکړي فاتحه ونه وایي، هر څوک چې لمونځ وکړي، چې څوک چې لمونځ وکړي فاتحه ونه وایي فهي خداج، دا لمونځ داسې ناقصه او بیکاره لمونځ دی، دا مړی لمونځ دی. دا خداج ویل کېږي هغه بچي ته چې د اوښې نه بې ټیمه پیدا شي او د هغې خلقت پته نه لګي، د مخ او د خپو او د لاسو پته نه لګیږي، دا داسې یو سقط ته جوړیږي. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، قسم په الله که بغیر فاتحې لمونځ کېږي، بغیر فاتحې لمونځ د سره نه کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا ما لیدلې ده، ځکه دا خبره کوم، تا ته هم درښیم، تا ته د رسول الله وینا هم درښیم، دا ورته نه وایم چې زه وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې فاتحه ختمه شوله په زوره بیا امین وایه، تا ته هم وایم چې ته امین وایه، زه خپل هم پې عمل کوم، زه امین وایم. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا امن الامام فامنوا، چې امام امین وایي نو تاسو هم ورسره امین وایي. ولی د دې امین فایده څه شی ده؟ څه چې ځان خوارو خلکو سره په لانجو کې ځان اچو، ځان ته دا تکلیف څه جوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا تکلیف جوړ کا، دې کې ډېره غټه فایده ده. فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. غټه پیدا ده ورکې چې امین دې د ملائکو د امین سره برابر وخته، ټول ګناهونه دې معاف شول. يهود ولی حسد کوي، زړه درد کوي چې دغه مسلمان ته ولی ټول ګناهونه معاف شول. نو يهود د امین سره حسد کوي، امین ور باندې بدلږي، ځکه چې امین دی وایي دا لاړه خبره ختمه شوله. خو بدلته یو مسله زده کوي، بعضې خلک وایي چې په دې حدیث کې خو راغلی دي چې امام امین وایي نو ته امین وایه، نو د بعض جوماتونو کې امام امین نه وایي ته ولې وایه؟ حدیث کې راځي چې امام امین وایي ته وایه، نو د بازار اکثره جوماتونو کې امام امین نه وایي ته څه وایه؟ نو موږ ورته وایو چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې کله امام اذا قال، ابو هريره رضی الله حدیث دی، صحیح مسلم کې دی، بخاری کې هم دی، اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین. که امام وایي کې نه وایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته ورسېدلې فقولوا امین، او امین هم داسې په زوره ووایي چې جومات سمه کړنګاو کې. صحابه وایي چې امین به موږ ووایي د جومات کان للمسجد لجه، مسجد به سمه یو چپه وواله، د سر نه به امین شروع تر اخري صفونو به امین لاړې. دا کم عقیده کم عمل چې ما د ځان دپاره انتخاب کړی دی د دې حدیث په بنیاد باندې چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، د دغه حدیث په بنیاد باندې ستاسو دپاره م خوښوم، او دا نه ده چې ما خوښه کړې ده بس تاسو هم خوښه کوئ، نه، ما درته آیتونه م ویل، ما درته حدیثونه م ویله. دا د اهل حدیثو امتیاز، چې اهل حدیث هر خبره چې کوي چې په هغې باندې الله ته ځان نږدې کوي، د الله د عذاب نه ځان بچ کوي، هغې کې به خامخا آیت او حدیث ورسره موجود دي. چې آیت او حدیث ورسره نه و
دا اسلام نه دی چې چا درته آیات او حدیث ونه وایي د دې اتباع لازمه نه ده. نو اهل حدیث هغه به تا ته هغه خبره کوي چې خپل هم کوي آیات او حدیث ورسره وي او چې تا دعوت کوي تا ته آیات او حدیث ووایي. نو الله جل جلاله توفیق راکړي چې هره خبره کوو هغه د قرآن او حدیث نه راوتلې وي او موږ سره من الله تعالی برهان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.